زما عزتمند دا نننه وظیفه د سورت یاسین ختم دی او دا ختم صرف 2 ورځې کول دي. ډیر آسان او مختصر ختم دی. الله رب العزت به د دې سورت مبارکه په برکت سره د ستاسو هر قسمه مشکلات ختم کی او پریشانی به مو الله جل شانه ختم کی، ځکه چې سورت یاسین د قرآن پاک زړه دی. او دا زه نه وایم، زما هوګ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې زما زړه غواړي چې دا سورت یاسین د زما د هر امتی په زړه کې وي. دا دومره عظیم الشان سورت مبارکه ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا تمنا کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دا خواهش کړی دی چې زما د هر امتی په زړه کې دا سورت مبارکه موجود وي. زما عزتمندو دې سورت مبارکه ته د قرآن پاک زړه ویل کېږي. د دې سورت مبارکه ډیر زیات فضایل دي. په دغه فضیلتونو کې یو فضیلت دا هم دی چې کوم یو سړی روزانه د سحر مونځ نه پس د دې ورد کوي، وظیفه کوي، د دې تلاوت کوي، الله جل شانه به د دې انسان د ټولې ورځې ضرورتونه پوره کړي. او په دغه فضایلو کې دویم فضیلت دا هم دی چې څوک دا سورت یاسین روزانه د سحر مونځ نه پس او د ماښام مونځ نه پس تر 40 ورځو پورې جاری وساتي، د دې ورد او وظیفه وکړي، نو الله جل شانه به د داسې بني آدم د ټولو نه غټ حاجتونه او لوی نه لوی حاجتونه پوره کړي. دا رنګې یو کس وي، نارینه وي یا زنانه وي، هغه غیب شوي وي، د خپل کور نه غیب وي، چا تختولی وي یا په خپله باندې تښتېدلی وي. که چېرې تاسو دا غواړئ چې هغه تښتېدلی کس یا چا پټ کړی دی یا چا اغوا کړی دی هغه دې واپسې راشي، نو زما عزتمند روزانه تاسو د سورت یاسین دا ورد او وظیفه جاري وساتئ. برابره خبره ده که دا تښتېدونکی کس هلک وي یا جینۍ وي یا چا اغوا کړي وي یا چا تښتولی وي، دغه رنګې که هر قسمه زناور وي، الله جل شانه به د دې سورت مبارکه په وسیلې او توفیل سره ورپسې خپل کور ته راولي. نو د غیب شوي کس د حاضرېدو دپاره هم تاسو دا بهترین عمل او دا ختم کولی شئ. زما عزتمندو دا د سورت یاسین ختم دی صرف 2 ورځې دی، خو چې په کومه ورځ هم تاسو شروع کول غواړئ نو شروع کولی شئ، خو چې کله مو شروع کو نو بیا به 2 ورځې په مخه باندې خامخا تاسو دا عمل او دا وظیفه به کوئ. دا داسې سورت مبارکه دی چې غټو غټو بیمارانو سره لوی بیمارانو سره د دې ورد او وظیفه کړی شوې ده. الله جل شانه هغه ټولو بیمارانو ته شفا ورنصیب کړې ده. دغه رنګې د چا لوی نه لوی مشکلات او حاجاتو الله جل شانه د خپلو بندګانو هغه مشکلات ختم کړي دي او حاجتونه یې ورته پوره کړي دي. که چېرې داسې یو نارینه وي یا زنانه وي چې هغه په مهلکه بیمارۍ کې مبتلا وي لکه کینسر وغیره شو، نو د داسې بیمار دپاره دا ختم انتهایي مفید دی. یا د دې نه علاوه څه بل څه بیماري وي هغه ښه کېږي نه، لا علاجه بیماري وي، نو دا ختم دی وکړي، انشاءالله تعالی الله جل شانه به دې بیمار ته شفای کامله عاجله ورنصیب کړي. یا داسې یو بیمار چې هغه خپل کټ او بستره کې پروت وي او د مرض د شدت د لاسه هغه ډیر زیات پریشانه وي، پر دردونو کې مبتلا وي، یا څه اکسیډنټ وغیره کړي وي، د زخمونو نه تنګ وي، پریشانه وي، نو هر یو بیمار دپاره چې هغه تنګ وي، پریشانه وي، د دردونو د لاسه، د بیمارو د لاسه او په دغه ټینشن کې او خفګان کې مبتلا وي، نو دا ختم د هغه دپاره وکړی شي او په هغه باندې شوف کړی شي، انشاءالله تعالی دغه دردونه دغه تکلیفونه به الله جل شانه ختم کړي. یا زما عزتمندو چا باندې بندش وي، چا باندې رکاوټ وي، برابره خبره ده که دا د کوډو جادوانو د وجې وي یا د غلطو تعویضونو د وجې وي چې د هغې د وجې نه اولاد یې نه کېږي، فرشتو کې بندش وي، فرشتو کې رکاوټ وي، نو د داسې خلکو دپاره دا ختم انتهایي مفید دی. یا څوک بې اولاده وي نو هغوی ته به الله جل شانه د اولاد نعمت ورنصیب کړي. یا زما عزتمندو داسې یو کس چې هغه نامرده دی، د جما طاقت نشي لرلی، نو د هغه دپاره هم دا ختم انتهایي مفید دی. یا اکثر داسې کور وي چې په هغې کې زنانه هغه ډېره زیاتې وي،
نو په هغې کې په هغه کور کې په یو زنانه باندې ظلم کیږي او زیاتې ورسره کیږي. د کور د خلکو ورسره تعلقات برابر نه وي، جنګ جګړې ورسره کوي، یا د کور د خلکو ورسره تعلقات خو سیټ وي، برابر وي، خو خاوند پې ظلم او زیاتې کوي. خاوند یې نه خبره مني، نه مور کره پرېږي، یا د خاوند په نظر کې سپکه وي، نو داسې زنانه ته پکار دي چې دا ختم دې وکړي. ډېر مفید ختم دی انشاءالله تعالی. د کور د ټولو خلکو په زړونو کې به الله جل شانه د دې مینه او محبت پیدا کړي. د ټولو په زړونو کې به الله جل شانه رحم را پیدا کړي، او دغه زنانه بیا په دغه کور کې خوشګواره زندگی تیروي. یا زما عزتمندو د چا د کاروبار او د روزګار مسایل وي، نو د هغوی دپاره هم دا ختم ډېر زیات ضروري دی. انشاءالله تعالی الله جل شانه ورته ترقي او کامیابي ورنصیب کړي. یا د چا کاروبار چلیږي خو پای کې خیر او برکت نشته، نو دا ختم دی وکړي. انشاءالله تعالی الله جل شانه ورته په کاروبار کې خیر او برکت ورنصیب کړي، او د دوی کاروبار به مخ په ترقۍ باندې روان شي. لہذا زما عزتمندو دا کوم عمل او وظیفه چې زه نن تاسو ته بیانوم، دا ډېر آسان عمل دی، ډېر آسان ختم دی. د کمزوري دماغ والا انسان هم دا ختم او دا عمل کولی شي. خو زما عزتمندو راځم ختم طرف ته، عمل طرف ته مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلۍ والے نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ، سلیکټ آل یې کړئ، د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کړئ، او لاندې کامنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله، یا د دې په شانتې نور ښکلي ښکلي الفاظ منشن کوي ولیکئ، دې دپاره چې ما له حوصله افزایي ملاویږي، او نور ډېر ښکلي ښکلي وظف زه تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو د دې ختم ترتیب طریقه کار ډېر زیات آسان دی. اول به تاسو صحیح طریقې سره اودس شردام وکئ. که چېرې صورت یاسین تاسو ته په یادو باندې یاد نه وي، قرآن شریف به راواخلئ او یو پیره به تاسو صورت یاسین مکمل ولولئ. کله چې به صورت یاسین ولوستو، نو بیا دا کلمات مبارکه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دا به یو د پاسه 100 پیرې ولولئ. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ، دا به ولولئ. کله چې به دا ولوستو، نو بیا به 11 پیرې درود شریف ولولئ، او بیا به صورت یاسین یو پیره ولولئ. بیا به دا کلمات مبارکه یو د پاسه 100 پیرې ولولئ. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استعیذ، او بیا به آخره کې 3 پیرې درود شریف ولولئ. یعنی اول کې 3 پیرې درود شریف، او آخره کې هم 3 پیرې درود شریف. بیا به سجده وکئ، او په سجده کې به الله جل شانه نه وغواړئ چې ستاسو څه مسله هم وي، الله جل شانه به ضرور د ستاسو مدد کوي. لہذا زما عزتمندو دا بهترینه وظیفه په خپله هم وکئ، دا بهترین ختم په خپله هم وکئ، او خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کئ. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. د لوی الله په امان.